بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زینب حمیدي تاسو ته د خپل د نننی لوست لپاره چې د ریاضي مضمون د څلورم ټولګي څلورم لوست دی. موضوع مو څه شی دی؟ په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول د پوښتنو برخه ده چې په 12مه پاڼه کې تاسو ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو، تر دې دمخه چې موږ د خپل دغه اعداد څه کړو، یعنې د خپل د پوښتنو د حل پیل وکړو، تاسو به د خپله 12مه پاڼه د کتابونو خلاصه کړئ، خپله کتابچې به د ځان سره ولرئ او بیا هم قلمونه به مو چمتو وي. تاسو په تېر لوست کې موږ ولوستل چې موږ څنګه کولی شو دوه یا د هغې نه هم لا زیات اعداد څه کړو، په عمودي او افقي ډول سره یې تفریق. موږ هم وپېژندل چې مفروق منه کوم اعداد دي، مفروق کوم اعداد دي او د تفریق حاصل کوم اعداد دي. بیا هم د یو لنډیز په توګه باندې تاسو ته دا هم وایمه چې مفروق منه هغه مکمل اعداد دي چې د هغې نه نور اعداد کم شي، او مفروق هغه اعداد دي چې د لوی عدد یا د ډېرو اعدادو نه کمیږي. تفریق حاصل هغه اعداد چې موږ یې په پای کې لاسته څنګه چې تاسو دلته ولیدل، موږ په دواړو توګه باندې، یعنې په عمودي او افقي ډول باندې موږ پوښتنې حل کړې، خو هغه اعداد په شکل باندې موږ ته راکړل شوي وو. که چېرته دغه پوښتنې موږ ته د عباراتو په شکل باندې راکړل شي، نو موږ باید څه وکړو؟ ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ باید دغه عبارات په ډېر غور سره ولولو او بیا هم په هغې کې د راکړل شوي اعداد تفریق کړو. آیا تاسو چمتو یاست؟ آفرین، بلکل. لومړی به تاسو څه کوئ ګرانو زده کوونکو؟ د ما سره به یو ځای دغه اعداد عبارات لولئ او بیا به یې په خپلو کتابچو کې نقل کوئ او د دغې ځواب به هم ورسره تر څنګ لیکئ. لومړی پوښتنه موږ ته ویل شوې ده چې د فرید پلار 690 افغانۍ درلودې. په 160 افغانیو خپل زوی ته قلم او کتابچه واخیستل. معلوم کړئ چې نوموړي سره څو افغانۍ پاتې دي. یعنې ګرانو زده کوونکو، تاسو ښه پوهېږئ کله چې تاسو بازار ته ځئ، یو شی ځان ته اخلئ، نو تاسو سره چې کومې پیسې دي، تاسو ډېرې پیسې د ځانه سره وړئ. خو چې کله تاسو یو شی واخلئ، د اشیاو د اخیستلو، د شیانو د اخیستلو په بدل کې تاسو باید پیسې ورکړئ. نو کله چې تاسو پیسې ورکړئ او بیرته کور ته راشئ، آیا تاسو سره بیا هم هماغومره ډېرې پیسې پاتې وي؟ نه، ځکه چې تاسو د هغه افغانیو په بدل کې ځان ته شیان واخیستل. نو تاسو سره بیرته د کور ته د راستنېدو وروسته دوه شیانه پاتې شول. یو خو دا چې د تاسو افغانۍ لږې شوې، خو په بدل کې تاسو شیان واخیستل. په همدې ډول باندې د فرید پلار چې کله بازار ته ولاړ، نو هغې څه وکړل؟ د 690 افغانیو یې درلودلې. ټولې هغې سره څومره افغانۍ وې؟ 690 افغانۍ وې. په دغه ټولو پیسو کې یې څو کړل؟ 160 افغانۍ دې څه کړل؟ خپل زوی ته قلم او کتابچه واخیستل. نو یعنې موږ څه کوو؟ که چېرته موږ دا معلوم کړو چې دغه د فرید پلار سره څو روپۍ پاتې شوې وروسته د دې چې هغې قلم او کتابچه واخیستل، نو موږ څه کوو؟ د خپل دغه کم عدد د ډېر عدد نه تفریق کوو. ګرانو زده کوونکو، دا هم تاسو ته اړه لري چې آیا تاسو غواړئ دغه مثالونه په افقي ډول حل کړئ یا په عمودي ډول حل کړئ. د ازموینې لپاره تاسو کولی شئ چې په دواړو ډولونو باندې حل کړئ، خو یعنې ډېر اړین نه دي تاسو ته چې تاسو باید حتما هرومرو دغه مثال په دوه توګه باندې حل کړئ. تاسو فقط که چېرته یو ډول باندې هم مخته یوسئ کېږي. موږ ته ویل شوي، بیا هم موږ اعداد لیکو. موږ ته ویل شوي دي چې اوله پوښتنه، عدد کوم عدد دی؟ 690. موږ ته ویل شوي چې دغه 690 افغانیو نه څومره افغانۍ قلم کتابچه اخیستل شوي؟ د 160 افغانیو نه قلم او کتابچه اخیستل شوي. ولې تفریق کوو؟ ځکه چې موږ غواړو هغه افغانۍ معلومې کړو چې د فرید پلار سره اوس پاتې دي. صفر چې کله صفر نه کم شي، بیا هم صفر. په دې معنی چې ما سره هېڅ څه نشته، نو چې کله ما سره هېڅ څه نه وي، زه چاته هم څه نشم ورکولی. په دې معنی چې بېرته صفر.
شپږ چې 9 نه کم شي 3. یو چې 4 نه کم شي 5. نو ګرانو زده کوونکو د فرید پلار سره څومره افغانۍ پاتې دي؟ 510 افغانۍ. یعنې 690 افغانۍ ورسره وي. د فرید پلار لاړه چیرته؟ بازار ته لاړ. د بازار ته د تګ وروسته د څه وکړل؟ د 160 افغانیو قلم او کتابچه واخیستل. نو اوس څومره افغانۍ پاتې شوې؟ 510 افغانۍ پاتې شوې. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ ووایو چې دوهمه پوښتنې لور ته لاړ شو، په دوهمه پوښتنه کې هم موږ ته ویل شوي دي چې عبارات راکړل شوی دی. موږ به دغه عبارات په غور سره لولو او بیا به هم د هغې مثال کار کوو. په عباراتو کې که چیرته تاسو دلته پام وکړئ، موږ ته بیا هم ویل شوي دي چې د احمد د پلار سره، تاسو هم ما سره دغه عدد ولولئ، 23,450 افغانۍ موجودې وي. په 1350 افغانیو احمد ته کالي واخیستل. معلوم کړئ چې نوموړي سره څومره افغانۍ پاتې دي. یعنې د احمد پلار سره ډېرې پیسې وي یا ډېرې افغانۍ وي. 23,450 افغانۍ وي. په دغه افغانۍ کې چې دې سره موجودې وي، د 1350 افغانۍ کالي اخیستي احمد ته. نو اوس د دې سره څومره پیسې پاتې کېږي؟ آیا موږ دغه پیسې، یعنې کومې پیسې چې مصرف شوي دي او کومې پیسې چې د احمد پلار سره وي، دا موږ باید جمع کړو یا تفریق؟ بلکل موږ یې تفریق کوو، ځکه چې دې پیسې مصرف کړي دي. نو بیا هم لومړی موږ څه کړو؟ دغه عدد چې یو ډېر عدد دی، دا موږ مفروق منحو کې لیکو. کوم عدد دی ګرانو زده کوونکو؟ ما ته یې ولولئ. آفرین، 23,450. دوهم عدد مو 1,350. څنګه چې موږ هم یویز د یویز لاندې ولیکل، لسیز مو د لسیز لاندې ولیکل، په همدا ډول سره موږ خپل سوال ته ترتیب ورکړی دی. دغه سوال کې 0 چې کله د 5 نه کم شي، بیرته هم 5 پاتې کېږي. ولې؟ ځکه چې که چېرته ما سره 5 دانې وي، یعنې څو دانې وي؟ 5 دانې وي. دغه 5 د لوبیاو دانو نه زه د خپل ملګري ته هېڅ څه نه ورکوم. نو بیا هم ما سره څو پاتې شول؟ 5 دانې پاتې شول. نو ما ولیکل چې 5. که چېرته د ما سره 7 دانې د لوبیاو دانې وي، دغې 7 دانې لوبیاو دانې نه د څو دانې باید واخلم یا کم کړم؟ 5 دانې. نو ما 5 دانې کم کړل. څو دانې پاتې شول؟ 2 دانې. بیا هم 4 دانې د لوبیاو دانې دي د ما سره دلته. دغه 4 دانو کې څو دانې زه باید کم کړم؟ 3 دانې. څو پاتې شول؟ 1. بیا هم 3 دانې دي د لوبیا. څو دانې زه باید ترې نه کم کړم؟ 1 دانه. څو پاتې شول؟ 2. او بیا هم 2 دانې د لوبیاو دانې لرم. دلته کوم عدد نشته؟ 0. 0 په کیڼې خوا کې د کوم عدد هیڅ هدف نه لري، یعنې معنا نه لري. نو موږ څه کوو؟ بیا هم 0 چې د 2 نه کم شي، یعنې زه 2 لرم خو دې نه هیڅ هم نه کموم. نو بیا هم څو پاتې کېږي؟ 2. نو کله چې موږ د دغه درلودلې پیسو نه یا افغانیو نه چې څومره وي؟ 23,450. د دغې افغانیو نه چې کله د احمد پلار احمد ته د 1,350 افغانیو کالي واخلي، نو په پای کې څو افغانۍ د دې سره پاتې کېږي؟ 22,125 افغانۍ پاتې شوي. نو څنګه چې تاسو هم لومړی دغه عبارات په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بیا دا مثال په دې توګه سره حل کړئ. نو ګرانو زده کوونکو بیا هم راځئ چې د خپل 3م مثال ورته ځو. په 3م مثال کې موږ ته څه ویل شوي دي؟
موږ ته یې ویلي دي راځئ چې یو ځای سره ولولو. د یو لومړني ښوونځي د زده کوونکو ننوت شمېر 4340 تنه دي چې د هغو څخه 2350 تنه هلکان دي. د دې ښوونځي د نجونو شمېر به څو تنه وي؟ یعنې ګرانو زده کوونکو په یو ښوونځي کې ټول شاګردان یا ټول زده کوونکي څومره دي؟ 4340. اوس د دغې 4340 نه چې کله موږ د هلکانو شمېر وباسو یا یې کم کړو نو موږ ته کوم شمېر معلومیږي؟ د نجونو شمېر په دغه ښوونځي کې معلوم شي. نو دغه موږ څه کوو؟ د هلکانو شمېر د ټول پوره د زده کوونکو د شمېر نه موږ کموو یا یې تفریق کوو. نو د موږ لومړی عدد څه شی دی؟ ماته یې ولولئ. 4340. بل عدد مو 2350. موږ یې تفریق کوو. ولې؟ ځکه چې موږ غواړو د نجونو عدد لاسته راوړو. 0 منفي 0 0. 5 منفي 4 معنا نه لري. ولې؟ ځکه چې موږ 5 د 4 نه ډېرې دي. بیا هم دلته 4 لیکم او یو د 3 نه ورته پور اخلم چې دلته د لسیزو په خانه کې لیکل کېږي. کله چې دغه 3 نه ما یو 4 ته پور واخیستل او مې مرسته ورسره وکړه ما سره دلته څو پاتې کېږي؟ 2. نو اوس کله چې د 14 نه 5 لاړې شي یا کم شي څو پاتې شي؟ نه. بالکل. 3 نه بیا هم 2 تللی شي؟ نه. ځکه چې د مونږ مفروق منحو عدد باید یو ډېر عدد وي. نو دلته د مونږ مفروق کم دی او مفروق منحو ډېر دی. نو مونږ دلته پور باید واخلو. کله چې زه د دغې 4 نه یو دلته پور واخلم نو دا د دې تر څنګ لیکم. څو کېږي؟ 12. او دلته څو پاتې کېږي؟ 3. اوس زه دغه 3 د خپل دغه پور اخیستل شوي عدد نه منفي کوم. 3 منفي 12 بیا هم 9. 2 منفي 3 1. نو د نجونو تعداد څومره دی په دغه ښوونځي کې؟ 1990. هیله ده چې تاسو هم په همدې ډول سره په خپلو کتابچو کې ولیکئ. څلورمه پوښتنه تاسو ته ویل شوې ده چې یو سړی د خپل کور د جوړولو لپاره 22340 دانو خښتو ته ضرورت لري. که چیرې نوموړي 15290 دانې خښتې برابرې کړې وي معلوم کړئ چې نور څو دانو خښتو ته اړتیا ده. یعنې دغه د کور جوړولو دپاره ټول څومره خښتې لازم دي؟ 22340. اوس دغه سړی چې د خپل کور جوړوي یعنې لږ تعداد د خښتو یې آماده کړي دي. نور څومره تعداد دې ته پکار دی دغه د کور دپاره؟ نو موږ بیا هم څه کوو؟ دغه د خپل دویم عدد د لومړي عدد نه تفریق کوو او بیا هم هغه کوم عدد چې موږ ته په حاصل کې لاسته راځي یعنې هغومره تعداد د خښتو څه دی؟ یعنې دې ته نور هم اړتیا ده. په همدې ډول 5مه پوښتنه د ګرانو زده کوونکو. 5مه پوښتنه کې هم ویل شوي په یو کلي کې 42920 تنه کوچنیان باید واکسین شي. د ګمارل شوي ګروپ 14199 تنه کوچنیان واکسین کړي وي. څومره شمېر کوچنیان پاتې دي چې واکسین شي؟ یعنې که چېرته په یو کلي کې ټول دومره تعداد کوچنیان لازم دی چې واکسین شي خو د هغې یو کم تعداد واکسین شوي نو پاتې تعداد یې که چېرته تاسو معلوم کړئ نو موږ څه کوو؟ دغه اعداد یو د بل نه تفریق کوو. په کوم ترتیب؟ څنګه چې دغه کم عدد د ډېر عدد نه تفریق شي. نو ګرانو زده کوونکو څنګه چې ما د دغه 4مه او 5مې پوښتنې لارښوونه تاسو ته وکوله تاسو یې کولی شئ چې دغه 2 پوښتنې د کورنۍ دندې په حیث باندې په خپله کتابچو کې لومړی دا عبارات ولیکئ او بیا هم څنګه چې موږ دغه 3 نور پوښتنې حل کړلې څه کوو؟ دغه اعداد یا دغه پوښتنې حلوو. نو تر بیا درس پورې مې پاک الله سپارم. خدای مو مل شه.